دا هیواد ولسونه سمې غرونه سرحدونه مدرسې او مکتبونه بل ویاړلي تاریخونه مدرسې او مکتبونه. د پوهنې وزارت د تېرې اونۍ مهم فعالیتونه. د بامیان ولایت پوهنې رئیس قاري عنایت الله سهار او مسؤلینو په حضور کې د یاد ولایت په 14 بابه ښوونځیو کې لابراتواري وسایل او درسي مواد وویشل شول چې پکې د لابراتوار لپاره میزونه، څوکۍ، د ساینسي مضمونونو د تجربو لپاره لارښود کتابونه، رنګه او ساده چارټونه، د بیولوژي موډلونه او د زده کړو کڅوړې شاملې وې. د پوهنې وزارت او د یوې همکاره ادارې ترمنځ د یو هوکړلیک له مخې د خوست ولایت په نادرشاکوټ، دومنده، اسماعیل خیلو، مندوزي او ګربز ولسوالیو کې د 825 زده کوونکو لپاره د صنفي اصولو نوي ټولګي جوړ شول. د کندهار ولایت پوهنې مسؤلینو په حضور کې د سویل لویدیځ زون اړوندو ښاري ښوونځیو د ښوونکو میتودیکي وړتیا لوړولو په موخه 14 ورځنی علمي ورکشاپ پیل شو. د پکتیکا ولایت پوهنې مسؤلینو د نوي ښوونیز کال لپاره د بشپړ چمتووالي اعلان وکړ. د لغمان ولایت اړوند مشخیل او شهید محمد اسماعیل تاریخ لیسو ښوونکو او مدیرانو لخوا 12,000 افغانۍ یادو لیسو ته وقف شوي چې د همدغو لیسو لپاره د یو پایا پرنټر او یو شمیر میوه لرونکو نیالګیو پیرودلو برخه کې په مصرف ورسېدلې. او وروستی خبر همدا چې د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ اړوند د مرحوم حاجي محمد ابراهیم جمشیدي زامنو لخوا چې د دې ولسوالۍ یو له خیرخواهانو څخه دي د چرخ ولسوالۍ اړوند په ششقله کلي کې د یو باب ښوونځي جوړولو لپاره 12 جریبه ځمکه وقف او په رسمي ډول د همدغه ولایت پوهنې ریاست ته وسپارل شوه.